ولسمشر غني او خلیلزاد د نااعلان شوي اوربند په اړه څه ویلي دي؟ سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې د ویډیو تر اخره زموږ سره اوسئ. له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خپره شوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني نن مازدیګر له زلمي خلیلزاد سره د سولې پر پروسې د مخامخ مذاکراتو تر پیل وړاندې عملي اقداماتو د اورکم او نااعلان شوي اوربند د دوام پر څرنګوالي او د افغانستان د سولې پروسې لپاره د نړیوالې ټولنې او ګاونډي هیوادونو پر ژمنو خبرې کړي دي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر غني یو وار بیا سولې ته د افغان حکومت ژمنتیا بیان کړي او ټینګار یې کړی چې زموږ موخه دا ده چې د سولې پروسه کې باید عملي ګامونه واخیستل شي او موږ په هیواد کې د سولې ټینګښت ته بشپړه ژمنتیا لرو. ولسمشر غني زیاته کړې د افغانانو اساسي غوښتنه سوله ده او د افغانستان حکومت هم هغه ته د عمده لومړیتوب په سترګه ګوري او د پایدار سولې د ترلاسه کولو لپاره به نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي. په ورته مهال ټاکل شوي ولسمشر غني ډیر ژر د سولې مذاکره کوونکي پلاوي سره هم ګوري او ټاکل شوي چې نږدې راتلونکي مخامخ مذاکرات پیل شي. له تاسو ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. که دا ویډیو مو خوښه شوي وي لایک یې کړئ. په دې اړه که تاسو هم کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریکولی شئ. که زموږ د یوټیوب چینل سره نوي یاستئ نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.